سلامونه دوستانو، هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست. د ګلبدین نایب په اړه تازه د خوشحالۍ خبر نایب په آی پی ایل کې واخیستل سو. د ګلبدین نایب په اړه د تیرې ورځې راهیسې بېلابېل نظرونه وړاندې کېدل او ځینې ویل چې درواغ دي، ځینې ویل چې رښتیا دي. خو ناوخته داسې اعلان وسو چې نایب په آی پی ایل کې د ډیلي کیپټلز له لورې واخیستل سو. ګلبدین نایب ته ښه بخت غواړم په دې هیله چې په آی پی ایل کې چانس ورکړل سي، د نور احمد عظمت او رشید په څیر چانس ورکړل سي او دی هم بهترین لوبې ترسره کړي او په دې هیله چې د خپل ځان لپاره هم هلته ډېرې ښې لوبې ترسره کړي تر څو په آی پی ایل کې ځان پوه کړي. ګلبدین نایب د استرالیایي میچل مارش پر ځای باندې اخیستل سوی دی. د ډیلي کیپټل سره میچل مارش و چې هغه ټپي سو، دغه پر ځای باندې د ګلبدین نایب سره تړون کړی دی. د ګلبدین نایب سره اوس 9 افغان لوبغاړي د هند په آی پی ایل لیګ کې لوبیږي. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې 9 افغان لوبغاړي د هند په آی پی ایل لیګ کې لوبیږي او د ګجرات لوبډلې سره چې 3 افغان لوبغاړي لوبیږي مسلسل چانس ورکي او دوی هم بهترین لوبې ترسره کوي، خپل لوبډلې ته لوبې ګټي. ګلبدین نایب لومړی متحده عربي اماراتو ته ځي، هلته به د هند ویزه ترلاسه کوي، وروسته به په آی پی ایل کې د ګډون لپاره هند ته رسیږي. خدای دې وکړي چې ګلبدین نایب په آی پی ایل کې بهترین لوبې ترسره کړي. ګلبدین نایب د افغانستان او هند ترمنځ په لوبلړۍ کې بهترین ولوبېدی چې د آی پی ایل د لوبډلو نظرونه هم د ته راواوښتل او بالاخره دی په لومړي ځل په آی پی ایل کې واخیستل سو. ښه چانس او ښه بخت درته غواړو.